له خپل ځانه بدلون پیل کړئ. د ټکسي چلوونکی له خپل روزګاره شکایت لري، خو تل د کرایې په اخیستلو کې بې انصافي کوي. د سیمې قصاب د غوښې له مافیا او د هېواد له اوضاع شکایت لري، خو خپلو پیرودونکو ته تل سړه غوښه ورکوي. د ادارې کارکوونکی تل په ټولنیزو رسنیو کې د فساد پر ضد غږ پورته کوي، خو په خپله اداره کې د دې پر ځای چې د خلکو کارونه تمام کړي، د ساعتونو لپاره په موبایل او کمپیوټر کې په بې ځایه کارونو بوخت وي. د میوې پلورونکی تل تازه او ښې میوې برسې ږدي او خوسا یا خرابې میوې د خلکو له سترګو پناه ږدي تر څو له عمومي لیده پټې پاتې شي. ډاکټران تر خپل وسه هڅه کوي چې له ناروغانو ډېرې پیسې واخلي، خو خبره که د نیوکو شي نو بیا له ټولو مخکې کېږي. د پوهنتون استادان انګلیسي کتاب لس پاڼې په خپلو زده کړیالانو ویشي تر څو ویې ژباړي، خو کله چې کتاب چمتو شي بیا یوازې خپل نوم پکې لیکي. ټولنه د یوې ونې په څېر ده، موږ یې ریښې او تنه یو او مسؤلین یې میوې او پاڼې. دا مو حق دی چې باید پاک مسؤلین ولرو، خو دا مسؤلین له کومه ځایه راځي؟ امیر کبیر وایي لومړی مې فکر کوه چې هېواد پوه وزیر ته اړتیا لري، وروسته مې فکر کوه چې یو پوه مشر یا رهبر ته اړتیا لري، خو وروسته پوه شوم چې هېواد پوهو خلکو ته ضرورت لري. راځئ له خپل ځانه بدلون پیل او هڅه وکړو چې سم واوسو.